بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. یم ستاسو ملګری نظام الدین او دا وخت قدرمندو مونږه په میزار کې موجود یو د عرفان بھائی په کرانه په دکان کې کم چې زمونږه د سیول ډیفنس ریسکیو پوسوارن صاحب دی داغه په ځای کې یو تاسو ته معلومه ده چې یو وبا راګډه شوې ده په پورا پاکستان کې نه په پورا دنیا کې او ډېر ملکونه چې کوم دی په لپیټ کې راغلي او زمونږ دا خیبر پختونخوا چې کوم دی دایم په لپیټ کې پورا پاکستان په لپیټ کې او زمونږ زیاتره چې کوم دی دلته کې په دې رضاکارو کې چې کوم دی زما سره د ګاډۍ مزدور دی د ټاټکي مزدور دی او هغه مزدور دی چې یا په یو ګاډي کلندر دی یا ډرایور دی یا د چا پر دې ټیکسي چلای نو ما خو پرون اعلانات کړیو چې را په خپل مالو کې د خپل وس مطابق چې کوم دی اخلاص وکړي د هغه خلکو سره چې کوم دغه ټاټکي مزدور دی د ګاډۍ مزدور دی او یا چې کوم دی د رشکې ډرایور دی او یا د بل سره چې کوم دی مزدوري کوي نو د هغې سره چې کوم دی د راشن په دغې باندې د خپل وس مطابق اخلاص وکړي په هر مالک کې موږ تاسو د هر غریب د هر ګاونډي خیال ساتو ان شاء الله الله پاک په زړه زړه چې کوم دی دا وبا ډېر زړه ختم کړي زمونږ په سیول ډیفنس کې زمونږ یو ملګری دی چې نوم یې ناخلم الله دې خوشحاله آباد لري هغه په لاړ شي زمونږ دکان ته او د هغه ځای نه به چې کوم دی لکه دا داسې ځایونه روچت کې نوړه وریجې او نور راشن هم راغېستی دی دا به مونږ ورکوو صرف او صرف خپل رضاکارو له کم رضاکار له کم چې په دې روډ ولاړ وي کم چې په دې سخت حالات کې چې کوم دی خپل بچي خپل ارسه پریخري او د دې وطن د خاوري او د دې خاور د خلکو چې کوم دی په خدمت کې حاضر دي نو موږ کوشش کوو چې د وخت حکمران بالا افسران دا به زموږ نه پوښتنه وکړي چې یاره بھائی ستا سره کوم رضاکار دي او د هغوی څومره غریبي ده بې بسي ده موږ ته ووایه خو چې هغو څه ونه وي نو زموږ هغه رول دی الله پاک اته واړه جرتونه سره ستاسو ورکړي او دغه رنګ چې کوم دی په خپلو مالو کې ولګئ د خپل وس مطابق چې کوم دی اخلاص وکړئ ترمنو تاسو وکتله چې زموږ خو له ډېرو وس دس نه کېدو خو بهرحال د خپل وس مطابق چې کوم دی زموږ ملګري چې کوم اخلاص وکړو الله دې دا په خپل دربار کې قبول او منظور کړي نو ملګري دي رضاکار دي ډېر کمزوري دي موږ په خپل هم ډېر کمزوري خو بهرحال وایي په حرکت کې برکت وي نو الله پاک ترې رحم وکړي او دغه رنګ چې کوم دی څومره هم کتونکي ملګري دي په خپل چم ګاونډ کې ډېر غټ خیال وساتئ ځکه چې حالات ډېر زیات بوره را روان دي او د الله را نامې نظر شم ټول دعاګانې وکړئ چې خدای پاک دا وبا زر ته زره ختمه کړي ځکه چې دا بازارونه بند شوله دا روډونه کاروبارونه ګاډیانې هر یو شی بند شو نو دا خو به ډېره ګرانه شي خو بهرحال د خپل وس مطابق یو ملګري کور ته کوم هغه ملګري چې د بل په خدمت کې خپل ژوند تېر کړو لکه څنګه چې موږ وایو که نه وایي ژوندون خو تېروي هر څوک ژوند هغه دی چې د بل خدمت کې تېر شي دې روډ زنګ سره د خپلې خولې نوڼۍ نیمه کړه نو تاسو هم د دغه خلکو سره د خولې نوڼۍ نیمه کوئ بس زمونږ هم دغه مقصد دی چې د خپلې خولې نوڼۍ راولئ او په خپل چار چاپېرچل کې چې کوم دی د یو بل سره نیمه کوئ او انشاءالله دا وبا به الله پاک هم په دې عمل باندې ډېر زر زره ختم کړي نو ماله زما ملګرو له ورکړه اجازت پلي الله سپارم د خپل ځان خیال ساتئ او څوک چې نه ځان خیال نه ساتلی راځئ چې موږ تاسو ټول په جمع خیال وساتو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته